د محمد رسول الله مبارک سره هغه محبت کوي. عام طور باندې خلق یا د مشرانو سره محبت کوي یا د کشرانو سره محبت کوي او یا د خپل همزولو سره محبت کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دغه حدیث کې د دریوانو طبقو هغه ذکر کړی ده. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده. فوالده کی آغا اشاره ده مشرانو ته، وولده کی اشاره ده کشرانو ته، والناس اجمعین پدې کې اشاره ده همزولو ته، همزولو ته پکې اشاره. حضرت ابن بطال رحمه الله دی محبت 3 قسمونه ذکر کړی دي چې یو محبت اجلال او دی تعظیم ده، بل محبت دی شفقت ده، بل محبت دی لذت ده. محبت دی اجلال او دی تعظیم هغه چاته ویلی سي؟ لکه دی مور محبت، دی پلار محبت، دی مشرانو محبت او دی استادانو محبت، دی خپلو کشرانو سره، دی خپلو شاگردانو سره، دی خپلو بچیانو سره. نو دا یا د خپلو شاگردانو محبت، دی کشرانو محبت، دی خپل مور سره، دی پلار سره، دی مشرانو سره او دی خپلو استادانو سره، دا محبت د اجلال او د تعظیم ده. په دې کې تعظیم پروت ده، عظمت پکې پروت ده، قدر پکې پروت ده، احترام پکې پروت ده. چې دغه کشران د مشرانو احترام کوي، تعظیم کوي، نو دې ته محبت د اجلال او د تعظیم ویل شي. یو محبت د شفقت ده چې د مور او د پلار او د استادانو او د مشرانو محبت د خپلو کشرانو سره، چې دغه مشران د خپلو کشرانو سره محبت کوي، نو دغه محبت ته شفقت ویلی سي، شفقت ور باندې کوي. یو محبت د لذت ده چې هغه محبت د ښځې او د خاوند په مابین کې وي. داسې محبت چې هغه د ښځې او د خاوند په مابین